ورونو مخکې ما عرض کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مونږ مینه الحمدلله شته د هر مؤمن او بیا د هر چا مینه په خپل انداز او خپل مرتبه کې ده. خو ګوره دنیا کې چې چا سره د چا مینه وي نو د هغه ډېر معلومات د هغه سره موجود وي. دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق به مونږ کوشش کوو د هغه معلومات به حاصلوو د هغه په هر څه کې خیر الله یې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تحفه ده لکه مخکې ذکر وده. نو دین اول مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندانی پس منظرم پیژندل پکار. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان چې دا پټولو خاندانونو کې بهتر او اعلی خاندان ده چې هغې ته قریش ویلی شي. دا قریش یو سړی و، فهر خپل نوم و، خو بس مشهور شول په قریش باندې. دغې نه بس دا قریش هم دغسې را روانه ده. الله په دې خپل کتاب کې هغوی ته قریش ویلی. الله فرمایي لإیلاف قریش، او د هغوی په نوم باندې خپل نوم سورت ده سورة القریش. د دې په دا نوم کې علما فرمایي دا قریش دوی ته ویلی شي. نو یو معنی دا ده چې دا د تقرش نه ده، تقرش را جمع کېدل ته ویلی شي. دغسې دا قریش څوک په یمن کې و، څوک په شام کې پراته و، ګیر چاپېره پراته و ملکونو کې. نو آخر بیا یو ځای ته را جمع شو دا قریش. دې وجه نه مې ته قریش ویلی شوي. یا تقرش چې دا تجارت ته ویلی شي. د دې قریشو خپل خاندانی فن وي. لکه بعض انسانانو کې الله رب العالمین یو صفت یې ښوي، څوک یو کار څوک بل کار. ډېر خلک به تاسو وینو د هغوی د تجارت سره لګاو وي، په تجارت باندې پوهېږي هم او د هغوی کسب هم دا وي. نو تقرش او تجارت کاروبار د دوی دا هغه و. الله په دې صورت کې هغې ته اشاره کړې ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. د دوی سفرونه په سفرونه د اوړي او د ژمي. نو دوی به دا سفرونه کولو، الله به باندې خپل احسان بدلی ده. ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، د دوی دا سفرونه شتاء والصيف په دې یخنۍ کې او په ګرمۍ کې. یخنۍ کې به دوی یمن ته تللو، هغه ګرم ملک و، هغې ته به تللو. او په اوړي کې به شام ته تللو ځکه دا یخ و، هغې ته به سفر آسان و. او بل دا خلکو به دوی ډېر زیات عزت کوه. د څه وجه نه؟ د کعبې د وجه نه چې یاره دا د کعبې منجوران دي، د هغې خدمتګار دي. نو چېرته به لاړو خلکو به تحفې مې ورکول. او د دوی ته به په سفر کې چا به دوی باندې غږ هم نه کوه، ځکه دا کعبه د ټولو په نسبت باندې عزتمنه وه او د دې قدر د ټولو بدله کې وه. نو چې چا به دې خدمت کوو د قریش، نو خلکو به د هغوی ډېر کنې نور به قافلې لوټ کېدلې او قافله به رسا شوه لکه تاسو کوم ځای نه مونږ قریش، بس بیا به چا ورته غږ نه کوو. غلم د دې هغه و، قدر به یې کوله چې یاره دا قریشو باندې الله پې باندې خپل احسان ذکر کړی چې تاسو ته ګوره امن هم الله در کړی ده، الله خوراکونه هم در کړی دي، عزت هم الله در کړی ده. دا کار خو بیا تاسو ذمہواري ده که نه. فلیعبدوا رب هذا البیت، د دې کور د وجه نه د تا عزت کولی شي، بیا خو د دې رب چې کوم ده د هغې توحید سره عبادت هم کولی. نو قریش د دغې نه هغه نوم د قریش چې دوی دا تجارتونه کول. او یا چا دا ویلي دي چې قریشو ته ځکه قریش ویلی شي په دې دریاب کې ډېر مخلوقات ده. علما فرمایي 18,000 مخلوق ده، په دې کې ډېر لږ په دې وچو باندې ده. که مونږ شمارو مونږ به 100 ته ونه رسو، انسانان پیریان شمارو نو 100 ته به ډېر په مشکله ونه رسو. نو ډېر مخلوق دا په دې لاندې دریابونو کې ده. په دې دریاب کې یو دابه ده او ځناور ده چې هغې ته قرش وایي، هغه غالبه ده په دې ټولو ځناورو باندې د دریاب. نو قریشو ته ځکه قریش ویلی شي چې دا په ټولو نسبونو کې اعلی نسب ده، اوچت نسب ده.
خو چې کله ایمان وي سره وي ګورئ قریش د ټولو نه اعلی نسب ده دا خاندانی عزت الله دوی ته ورکړی ده او دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر قیامت پورې ګورئ خلافت وي اب قریش نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الائمه من قریش امام او خلیفہ چې وي نو چې د قریشی نه وي دا خلیفہ نشي جوړېدل دا په خلیفہ به څوک وي د مسلمانانو خلیفہ مشر امیر هغه به قریشی وي کني دا امارت بیا چې په زور باندې اخسته دا بس خود ساخته وي ځکه دې ته الله مقام ورکړی دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره هم کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي ان الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل اسماعیل علیہ السلام نه ډېر نسبونه را روان دي خاندانونه را روانو رسول الله فرمایي دي کې الله کنانه قبیله هغه غوړه کړی په ولد اسماعیل کې د ټولو نه اعلی مرتبه والا قبیله هغه بنو کنانه دي بیا رسول الله فرمایي واصطفى من کنانه قریش کنانه نه بیا چې روانو نو سب پلان ډېر راځي خو دې کې بیا الله قریش غوړه کړی پاغي کې الله دا چاڼ کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واصطفى من قریش بني هاشم بیا قریش چې راځي نو د هغې نه خاندانونه خورېږي د فهر قریش نه په لاندې ډېر نسبونه را روان چې په لاندې راځي نو بني هاشم د قریشو نه الله بیا را غوره کړي دا بني هاشم چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غور نیکو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کړوسی ده د هاشم او د خپل نوم ور هاشم نو د خپل نوم عمر و خدا ډیر زیات سخی سړی و ډیر زیات خرج کوونکی انسان و هاشم د هاشم نه هاشم اصل کې ماتول ته ویل شي دا ډیر زیات سخی و چې کله به اجیان راغللو لری ملکونو نه نو دبه ته خوروا جوړ کړه او بیا به ته روټۍ پکې ماته کړه نو د هغې نه به دی په هاشم باندې امر نوم یې اړو څوک پېژني نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هاشمي ویلی شي هاشم دا یو ډېر لوی عزتمن و ډېر زیات قدرمن سړی و سخي سړی و ټولو عربو د ده ډېر زیات قدر کوله نو دا د نبي صلی الله علیه وسلم نبی هم فرمایي واصطفى من قریش بني هاشم د قریشو نه الله بیا بني هاشم را غوره کړو او رسول الله فرمایي واصطفاني من بني هاشم په بني هاشمو کې بیا الله زرا غوره کړم د هاشم خو ډېر اولاد ده څلور بچی دي دغه دا یو مطلب ده یو نوفل ده عبد الشمس ده او نبی هم فرمایي په دې کې الله زبیا په د په خاندان کې الله زرا غوره او دا غوروي دا یو لوی خاندان زکوي چې خاندانی هغه سره نوي عزت نو ګوره د دعوت کارم بیا ډیر زیات نه چلی خلکو ته داسې معمولي شانته ښکاري او دا اصل کې ورونو تاسو قرآن ولولئ لوط علیه السلام یو ارمان کړی و لوط علیه السلام چې کله هغه ته ملایک راغلو د ښایسته هلکانو ځوانانو په شکل کې دا خو بدکار قوم و فاحش قوم و چې ویلې ده چې لوط ته مېلمانه راغلي نو دوی په خپل بد نیت باندې را روان شو چې دا خو کار وشي او د دې مېلمنو بې عزتۍ دپاره لوط علیه السلام ډېر منع کړلو خو دا ظالم قوم د خپلو خواهشاتو په نشې کې مست قوم هغه چېرته ایسارېدل نو لوط علیه السلام یو ارمان کړی و لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید ارمان چې ما و مضبوطه قبیله وای مضبوط کلمه وای مضبوط خاندان مې وای او یا یو پناهي ځای وای نو ما به نه ما ته شا پسې څوک وای نو د ما مېلمنو بېزتي به چا کړې وای رسول الله صلی الله فرمایي رب العالمین دې د خپل قانون دا جوړ کړ الله دا قانون جوړ کړل چې رسول الله فرمایي فما بعث الله من بعد نبيا الا في ذروه من قومه وفي روايه او في ثروه من قومه دینه بعد الله قانون دا جوړ کړ چې خپل نبی را لګلې دا نو په اعلی خلکو کې په اوچت نسب خلکو کې هغه کې الله خپل نبی را ولګل چې خاندان د وجه نه هغه څوک بیزتی نه کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم په اعلی نسب قریشو کې الله را ولګل
یو حدیث کې دی حدیث د هرقل کې هرقل بادشاہ د ابو سفیان رضی الله عنه تپوس کړو چې کله دی هغه ته لاړ هرقل ته تپوس کوي او دا ابو سفیان د مکې ده او دغه وخت کې ابو سفیان ایمان نه وراوړی رضی الله عنه خو یو تپوس اډې روخيار و هرقل چې کومې خبرې کړې دي نو ټول رښتیا دي او ټول حقیقت لري یو تپوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا کړو چې د نسب څنګه دا پتا وي خاندانی پس منظر ته شي دا نو ابو سفیان ته رښتیا ویلو چې هو فینا ذو نسب دا په مونږ ډېر اعلی نسب والا ده نو هرقل څه ویلو ام دغه شانت رسولان وي چې الله په اوچتو خاندانونو کې راغلي نو هاشم دا یو ډېر مخاورز و د لاړل دی مکې نه لاړ مدینې ته لاړ تجارت تاجر سړی و چې هغه د تلاړ نو د نکاح اراده یې وکړه هغه د کې یو زنانه وه خو هغې ډېر عجیب شان لرله د سلما په نوم باندې وه خو دومره عزتمنه او مخ اعلی درجه والا وه چې یو شرط لګولی و عجیب شرط و چې زه به د هغه سړي سره نکاح کوم چې د طلاق اختیار به د ما سره وي ور دا غوټه خو الله دې نر په بیاده عقدۃ النکاح الله دې نر باره کې وي چې د چا په لاس کې غوټه دی نکاح ده دا غوټه خو دې نر سره ده چې خزه ساتي یا طلاق ورکوي نو دا غوټه خو الله نر ته ورکړی ده دې زنانه دا شرط لګولی و سلما چې زه به د هغه سړي سره نکاح کوم چې دا غوټه به د ما سره وي که زه یې طلاقوم نو زه به یې طلاقولی یم شم د هغې مقام عظمت ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غور نیکه هاشم وکتلو نو وایو چې بس د مونږ دا شرط هم د سره قبول نکاح یې سره وکړو او نکاح یې وکړ څه موده دلته و بیا خو دا تاجر سړی و یمن ته لاړل دې دوران کې د 2 بچي پیدا شو دا یو زوی یو لور د زوی باندې نوم کې خو د شیبا د شیبا اصل کې ویل شي بوډا ته د چې پیدا شو نو عجیب شان و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نیکه ده شیبا ته ځکه وي چې پیدا شو نو ویښته سپین و ماشوم چې پیدا شي نو د هغه ویښته تور وروسته بیا د باندې به عمر راځي او سپینېږي به نه دی چې پیدا شو نو سپین سری و نو بس چاوي چې دا خو بوډا ده بس شیبا نوم یې شول شیبا د پرېښوده لوره دی لاړه ته نه یمن ته چې یمن ته ورسېدله د الله شان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم غور نیکه هاشم هغه ځای کې وفات شو دغه ځای کې په مدینه او بچي او ښځه دی په مدینه کې پاتې شو مکې ته خبر دی هغه د مرګ چې راورسېده نو د دې هاشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غور نیکه ورور مطلب نومې و د عربو به د نسبو د خپل سړي ډېر تپوس کوله دې باره کې دوی ډېر کلک وو پته ولرئ چې مونږ یو وراره چې دا هغه په مدینې کې ده ورور خو مې وفات شو نو دې ځنه پسې لاړ مدینې ته چې ورسېده هغه سلما سره میلاو شوله ورته وایي چې دا تا بچی چې دا د ما وراره ده دا د ما ورور ده هاشم او وفات شوی ده او زه د خپل وراره ځان سره بولم چې د مکې مشیري ده ته ویرګو نو د مور نه پرېښوده چې نه زه څنګه بچی دی ورکوم زما په دې باندې زړه نشته خو په هر صورت عربو کې دا یو کار و چې دا مشیري دا د دوی ډېره زیاته خوښه دې وجه نه به د عربو ډېره زیاته خرچه کوه چې چا به ډېره خرچه کوه نو هغه ته به یې مشیري ورکړي چې دا بس د مشیرۍ قابل او دا ښه وي چې کله مشر وي په هغه کې د سخاوت هغه ماده وي نو معاشره په دې باندې ډېره زیاته ښه وي د مور ته وایي د نبي صلی الله علیه وسلم نیکه ده شیبا چیرې زه به لاړ شم مورې ما ته مشیري میلاویږي د کعبې دومره غټ عزت ده نو مور پرېښودله د خپل تره طالب چې ده مطلب هغه په اوښ باندې سور کړی ده ځان سره روان کړی چې مکې ته راننوتلو نو خلکو ولیده چې په ده پسې وروستو هلک سور نو چغې کړه چې هلکه عبدالمطلب هلکه مطلب ځان سره غلام راوسته هغه ورته وایي چې نه دا ما غلام نه ده دا د ما وراره ده د هاشم زوی ده خو په هر صورت یو نوم کله کله وي نو مشهور شي په یو چا باندې
نوم بس مشهور شي نو شیبه مو مسلمانانو تم پته نشته چې د خپل نوم شیبه و ډیرو مسلمانانو ته اگر چې تپه ده خو خپل هغه عبدالمطلب باندې ټول یاره نبی صلی الله علیه وسلم د نیکه څه نوم و عبدالمطلب اصل د خپل نوم شیبه و مور او پلار پې ایښی و خو عبدالمطلب دغه نه چې خلکو پې اواز وي دا خو عبدالمطلب غلام ده بس په همدې باندې عبدالمطلب معنا ده د مطلب غلام بس په همدې باندې غټ شو لوی شول او چې کله مطلب مړ شول نو د کعبې ټوله مشري هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب چې نوم یې شیبه ده هغه ته په لاس کې راغله دا یو غټ مقام و چې نبی صلی الله علیه وسلم نږدې هغه ته نورم هغه مقام مرتبه او عزت هغه راغله نو د حاجیانو دا اوبه د هغوی خوراک انتظام د به کوه خاص کر کې په اوبو کې ډېر زیات تکلیف و نو د هغې دپاره عبدالمطلب به اوبه راوړلې حاجیانو باندې بس کلي بیا د عربو ګرم موسم نو دا اوبو ته ډېر ضرورت و عبدالمطلب یو ورځ په حتیم کې اوده ده حتیم دا د کعبې شریفې چې کومه کوټه ده دې سره دا ګور هغه انشاءالله دا به م وروسته وو چې دا د کعبې حصه ده دا ګول ځای چې دا د دیوال ته لږ ارتاو ده دې کې به یې ننه طواف نه کوي ځکه دا د کعبې د ننه حصه ده خو دې وجه څه ده چې دا بار پاتې شوې ده انشاءالله به هغه به وروسته بیا په کې راشي خو به هر صورت په دې کې حتیم دې ځای ته حتیم وي د حتیم کې دې اوده ده خوب کې ویني یو کس ورته راغله ورته وایي چې احفر طیبه طیبه پاک خوشبوداره راوکنه ده ورته چې خوشبوداره څه شی ده هلته نه روان شو ورته هېڅ ونه عبدالمطلب په زړه کې وایي چې که دا د الله طرف نه وي دا خوب به بیا راځي خو که شیطاني وي بیا به نه راځي سبا ته بیا په دې حاتیم کې اوده ده ورته خوب کې سړی راغله ورته وایي چې احفر بره نیک او عزتمن ځای هغه راوکنه دی بیا پوه ته وایي چې دا څه شی ده بیا پوه نه شو سړی ته نه لاړل په درېیم ده زه کرت باندې ته بیا مسخوتن شپې اوده ده کس ورته راغلی ورته وایي چې اغفر مذنونه هغه شی چې خلک پې باندې بخل کوي هغه راوکنه ده ورته چې دا ته څه وایې سړی ته بیا روان شوله دا خوب چې په څلورمه شپه شوله بیا ورته هغه کس بیا راغله ورته وایي احفر زمزمه ابو طالب زمزم راوکنه نو اوس دی پوه شو لکه زمزم بیا ورته وایي چې زمزم څه شی ده نو ورته په خوب کې وویلی شو چې دا عزتمنې اوبه دي او دا اصل کې د اسماعیل علیه السلام چې کومه خرګنۍ وه د جرهم قبیله هغوی دا پټې کړې وې 600 کاله د زمزم اوبه چا نه وي لیدلې چې کله په دې جرهم قبیلې باندې خزاعه قبیلې حمله کوله نو هغوی وایي چې اسم د لاسه عزتونه خو ټول سي راشه دا قیمتي شی خو ته نه پټ کا نو 600 کاله دا د خلکو نه غیب وي چا زمزم اوبه نه پیژندي نه لیدې نو خوب کې ورته ویلی شو لکه حدیث کې هم دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طعام طعم دا زمزم داسې کمالي اوبه دي طعام طعم د خوراک کوونکي خوراک ده و شفاء سقم او چې سړی ناجوړه ده د هغې دپاره دا علاج ده نو دا اوبه الله رب العالمین هغه ته وښودله چې دا قیمتي اوبه دي او بیا یې ته ځای مه ښودله اوس وخت یې مونږ پوره ده انشاءالله ترتیب سره به انشاءالله دا اوبه راوښکل او د هغې باندې چې کومه بیا جګړه جوړه شوه هغه بیا څنګه حل شوه انشاءالله انده جمعو خطبو کې به بیانوو